ملګرو یوه وسپنه ده، وزن یې 1000 ګرامه یا 1 کیلو دی، قیمت یې $100 دی. خو که له همدې وسپنې نه د اس نالونه جوړ سي قیمت یې څو کیږي؟ $250. او که د اس د نالونو پر ځای د ګنډلو ستنې ترې جوړې سي قیمت یې $80,000 ته رسیږي. خو که له همدې وسپنې نه د ساعت سپرینګونه جوړ سي نو قیمت یې څو کیږي؟ $1,000,000. او که د سپرینګونو پر ځای په لوړه ټکنالوژي کې وکاریږي چې د کمپیوټر چیپونه ترې جوړیږي نو قیمت یې څو ته رسیږي؟ $10,000,000 ته. نو همدغه مثال موږ او تاسو ته راښیي چې انسان کله خپله وړتیا زیاتوي، خپل پوهه او مهارت ډیروي نو هغومره یې ارزښت هم زیاتیږي. تاسو به خپل ژوند کې ډیر کسان لیدلی وي، یو ځای به درس ووایي، استاد به یې یو وي، پوهنتون به یې یو وي، خو ځینې چې فارغ سي خپل ځان ته به دنده نسي موندلی. ځینې به په مهمو پوسټونو کار کوي، ځینې به وي چې یو ځای به دنده کوي او ځینې به وي څو ځایه به دندې کوي. نو کوشش دا وکړئ خپله وړتیا او مهارت زیات کړئ او دې سره ستاسو ارزښت ډیریږي.